د طبیبانو وس مې نشته رنځور اشنا په زیارتونو ګرځومه درنو او ګلونو ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ او اونۍ به مو ښې تېرې کړې وي نن موږ بیا هم راغلي یو د خوست ولایت د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ اړوند پنده خیلو کلي ته چېرته چې فقیر کوي زیارت یا فقیر بابا زیارت شتون لري دا ډېر تاریخي زیارت دی نو غواړو چې د دې په اړه تاسو ته معلومات درکړو دلته مو یو حاجي صاحب پیدا کړی دی دا به د دې په باره کې درته معلومات وړاندې کړي خالد صاحب نوم دې راوښیه محمود خسان چې په سپین دده مشهور سپین دده ډېره مننه چې وخت دې راکړو نه مننه چې ډېر ستم تکلیف کړی دی راغلي یاست نو په موږ نه چې څه خدمات وشي وکړو بیا روشن ډېره مننه دا راته ووایه چې په دې زیارت کې څوک ښخ دی خو دا خو ډېر تاریخي دی نو موږ ته نه چې موږ پلارونو ته به چې خاص پاته نه وي زیارت دی ډېر تاریخي فقیر بابا په نوم دی نو په کلي کې یا په د توپاک کې داسې چا نه دی ویلي چې موږ ته دا پاته شته چې دا کله مړ ده څه ښخ ده څه خل شوي ډېر تاریخي دی یعنې د دلته ورسین شته که نه یاره چا یې سپره دعا نه دو کړي چې دا موږ ورسین یو یا یې موږ نیکه دی یا برجت دی یا غور دی موږ څه په ژبه په دې باندې د زیارت جوړ شوی دی دا د تیږو زیارت ډېر پخوانی دی د دې وخت درته په زړه کېږي دا چا په جوړ کړی نه صاحبه دا ډېر زندان دی هېڅ امکان نشته دا تیږې کوم هغه وخت کې نه ګاډۍ وې نه موټر و په خرو یې تروړي دي خلکو داسې علایم داسې معلومېږي دیوالونه خرول دلولي یو نیم متر پلن چولي پخوا وختونو کې به د قبرونو ته خلک ډېر زیات راتلل دلته به ډېر رش و جشنونه به کېدل خلک به د بېلابېلو مرضونو لپاره راتلل دا اوس ولې نشته مخکې ښه وخت و اوس ښه دی بد نه دی خو بل شیونه خلکو سره نه تلیفون و نه تلویزیون و نه څه شی و جید په ورځ یا د جشن په ورځ یا به د نوروز په ورځ د خلک دته خښول و ښځې وړکې جلکۍ دا به راتلل دا ځای کې به ستیري به کړه حتی په مخکې وخت کې زنج که دریاګي به ورسره و دا شینه به وه ستیري به وه وخت ښه وخت و که بد ته ونه برسېږم ستر ښځې وړکې جلکۍ به په یوه ځای ستیري وه یعنې دا امکان نه و چې غلط فکرونه نه و اوس خو توس ته کار در نشي زه سپینږیری یم د تلیفونونه زنج که ډېر خطرناک وي ښه شایع دی پیسو رالوسي په چلیږي خو بیا نو دا شینه اوس دا شینه ډېر شته نه ډېر نرسېږي مخکې دا شینه ډېر هغه و ښه رواج و خواني به یې وړل چای به یې پخول دلته به یې ویشل تو سکر نه به چې څوک راغله دی به یو شاعر وړی و دی به بل شاعر څه دا شینه دا به یې ویشل یوه زړه سترې ښځې به وي دې ته به یې ورچول بیا به یې دې ویشل په د وړکې جلکیو څه دا به ورته خښول و دا شینه رواج و مخکې خو اوس شته نه
څه علت دی اوس ولې نشته؟ نو نه پوهېږم خو مینه محبت خوانده په خدای کوي یوه کور کې به چې مشکل جوړ و ټول کلی به دردمن و دا تیونې چې رادیو یې پیدا شوې په کلي کې به چا رادیو نه غږوله په ټوپک به چې مړ شوی و اوس ته عملي وینې چې په یوه کور کې مشکل وي په بل کور کې بتۍ خلاصېږي خوندونه وي ډېر داسې د هغه ورک شوی دی نو اوس بیا خیر غواړو خدای د دې نه نه کړي بعد دا ښه ده دا ښایسته صاحب خوست کې او په نورو ځایونو کې ډېری خلکو د قبرونه را برسېره کړل وایي چې دلته تاریخي شیان دي د دې فقیر زیارت په باره کې چا داسې هڅه کړې ده د دې په باره کې صحیح معلومات څه دي؟ یاره ایسه پره خو چې مونږ لیدلی د دولت اعلان کړی و ایسه پره دا چا نه دی برسېره کړی رغولې به وي په دا نیت خو برسېره یې نه دی اول ځای کې خوجا زیارت په نوم دی مخ دی هغه یې مونږ په خورا کې دی هغه یې برسېره کړی و نو ولې مونږ ته پته نشته چې څه کې و څه شی وشول خو بیا یې پټ کړی و نو چې هر چا کړي وي داسې هم څوک نه لیدلي چې کلیوالي خلکو حکومتي خلکو څوک و برسېره شوی و دا چا نه دی برسېره کړی په هغه خلک پوته دی چې دا دی په دغه زیارت کې ما ولیدل چې مخونه پټکول شوي دي دا څه مطلب؟ دا بعضې خلکو چې غوښ خوږېږي هم مخ کې ټکوي بعضې چې الوده بې الوده غوندې خلک وي چې الودونه یې نه وي دا کوشش کوي چې دوه درې مخونه ټکوي خو زندنه یوه کیسه ورته پوتې دو بعضې زنګوټۍ ورته د کالدلې وي په رنجو کې جوړې وي بیا یې تیږې کې یخې وي وایي زنګوي هغه په خاطر نه چې که الوت خدای روکي که دا شای شته په ده کې او ډېر بد دا یا نه مریضون ورته روولي یا سیره پوشي یا رنګه وي وړکي جلکیو اوس خو دا ډاکټرون ډېر شول مخکې موږ وطن کې ونې وې ولته په کلي کې پاڼې به مزه یې ګاډ کړو چې زیړی ته باید زیړی ته به مخکې ملاریې تو سیا ډېر اوس انشاءالله ستري کیای ملاریې پاته نه وه زیړی ته به وه پاڼې به چې مزه یې ګاډ کړو خوان و موږ په کلي کې اته به خدای پاک پرېکړه نه ده خو خدای دا شینه د زیارت ته تاګه داسې بده خبره نه ده خو په کوم اصولو چې ویل شي چې که ته خدای پاک ته نازولی وي موږ په خاطراتو د خدای ته سبب کړي یا الوده په باره کې یا د مرض یا د بل مشکل وي دا بده نه ده خو په دا اصولو دا مطلق نه چې ته مو ته ظاهر وکړه ته مو ته دنیا وکړه ځکه چې خو هغه کاکي وي انسان به وي که ګړندي وي بیا خلک دا هغه ته نه غواړي چې تو په که ګړندی وي خدای پاک مونږ ته داسې هغه وکړي تو په برکت سره داسې نتیک د سړی نه یي چې مو ته لار ځای فقیر ببر وکړه دا بده ښه کیسه نه ده چې عالمون دا واقعیت ډېر ښه پیغام دی وویلو نعوذ بالله ډېری خلکو له قبرونو نه خدای جوړ کړی وي ډېر څه ورنه غواړي حالان کې دا خپله یوه انسان ته محتاج ده چې دعا ورته وکړي داسې دو د په خاطر نه مونږ کوشش کوو چې ته که رښتیا ګړندی وي مونږ د پوره تو په برکت سره خدای پاک یا د مرض ورخ کې یا بل مشکل وي دا سولې داسې رقم ضروري دی حاجي بابا به مونږ ته دا کیسه کړه حاجي بابا د پلور و خو ډېر نیک سړی و ولته مو په کاغذ کې لیکلی دی چې که څوک ویایي چې په دا وخت کې مې ښه سړی لیدلی دی لور دې نه په وایي دا ښه سړی و درې ورځې به فاتحه کړی فاتحې مړۍ نه خوړه جام لمنځونه یې کړل خطیبي یې کړه چا نه یې څه نه غوښتل دا ځین چې ښه سړی و زه یوه کیسه زیاتوم دی ته مې جومات جوړولو چې سره به مزدیګاره زون وشو ده به وي چېرته زیږی مونږ به ورته وایو چې عجیبه به دی واره دښته په وکړو زه ګلکاري کور مې کړی دی ده به وایي چې پرېږده چې شپږو ورځو کې شي په اوو کې یې وکړه مو ته یې ریپۍ ورکولې خو دا ښه سړی و یعنې کام خلک مې لیدلي دي چې مونږ یې چارې نقش کړي یو چې لمونځ وکړه چار باسته دا کام خلک پیدا کړي
دومره یو ښه سړی و مونږ اوس احترام ورته لرو دی د خدای وبخښي نو دې به مونږ ته وایي چې ورسیه په دا اصولو ورسئ چې که ته ګړندی وي ته نزولی وي خدای دی تو په برکت سره مونږ ته د مرض یا څه مشکل دا نه خدای برکړي په دې زیارت کې دا بوجۍ دي دا څه مطلب دا صاحبه د کلي نه د زوړه قرآن شریفون سپورې یا د مکتب کتابونه دا چې کورو کې ډېر شي نو دلته راوړي بیا مونږ د ژوندکي پسې ټیل کو دا ځکه ګابر غوندې زیوې ته ووایو دا ټیل خاښ کو جینمازونه پلاستیکونه په ویچوو بیا په لاکې کوی مړی غوندې چې بیا څک پوس نه پخېږي دا خلک د کلیو نه راوړي د زوړه کتابونه قرآن شریفون سپورې مکتب کتابونه دا بیا مونږ ښخوو دا ځکه کورونه یې راوړي دا په دا خاطر راوړي چې دلته یخي وي دا یې دې پوره وي په دې زیارت کې یو څو قبرونه نور هم دي دا د چا دي دغه مونږ په چې مشرونو ورته ویلي دي مونږ په کلي کې یوه خلخونادو دا وایي چې د دوه ماشومونه دې مړه وو دا یې دلته ښخ کړي دي نه دا قبرونه شته ورسته ډېر خو د دوه یې دلته ښخ دي حاجي ګل محمد بللو څرنوال و دې کورنۍ خیل خو مشرونو یې وخت دی نه یې دي د خپل قبرونه خو مخکینی دي د یا دوا کې چې د دوه قبرونه یې مونږ کېږي مونږ به ټوکې پکړیا ځکه چې دا سرامزلي غوندې یو که نه دا څرنوال چې دی چې خو یو کس کې کېنوی چې څوک ترڅي دغه شکرنار څه سوری ټوکې م به پکړې داسې یو هغه وه داسې نشته حاجي صاحب ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړو حالات ژوندی لره توسې نه ډېره مننه ښکلي سړي یې چې دومره تکلیف توسې کړی دی اوس یې کورونه وریایو چې چای یا شربت څه داسې روو خو نیمګړیانه یو د کوننه یې روړایاست الله دې ونه ښه وخت غواړو ښه عمر درته غواړو ښه وخت درته غواړو ښه الودوم د خدای چښتن کړي ښه الود مونږ یو دوستانی دی د الور زمن وو بیا به ده ووایي چې زه سرمایه لرم دی و غریب دی مونږ غوندې بې تعلیمه خلکو به ووایي چې خو ته ډېر غریب یې نو هېڅ سرمایه د سره ده اخر نتیجه یې دا وه چې هغه یې توسه غوندې ځوانون وو ټول انجینرون ډکترون ترجمانون ولته په وپوهېدو چې حقیقت ته سرمایه ده شته او ښه الود دوا سرمایه زه خپله فخر کم بېادبي ما په درې زمن مې دي ښکلې سرمایه مې ده په ښه اصول څلور وروڼه یو دا لاس مېړه خلخونه لرو نسوره نه لرو په دا څلورو خلخونو کې نو د زمن هم چې خدای کې ښه سرمایه لرو غمجن مش ډېر ښه سړي دي خدای توسې په عمر دي ډېر ستر نه دي څه نه څه خو بدیا دي خو بیا به تخشول یو وخت بیا سره وینو نو ښه الود ډېره سرمایه ده او یعنې دا چې څه وایي واقعي ده ښه الود ډېره سرمایه ده ډېره مننه